سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د دغه کورنۍ ما ویډیو مخکې شیر کړی و، نو دوه بااحساسه وروڼو مرسته رالیږلې، نو دغه مرسته موږ دغه مورکۍ ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریکوله، موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه تېروي؟ دا څو ورځې څنګه تېرې شوې؟ بس الله دې یاره نو مګه تاسو په ټول مدار ته ورسترګې داري دغسې شپې ورځې مې په بس تېرېږي. خاوند مې هم دی راغلی، خاوند دې اوسه پورې راغلی نه دی او لور دې لاړه؟ لور مې لاړه. بله ورځ مې 90 روپۍ مولوي صاحب ته لېږلې وې، نن یو څه بیا راته لېږلې چې یو ورځ مې ما پاتې دی، هغه ته راولېږلې. هغه په بلا کې مې حضرت رسول په سوس مې راولېږلې. اوس تاسو شپې لپاره څه کړي یا بیا همداسې ناست یې؟ فکر دې بیا خو اوس تا هم پخې چې لوګانو هم پخې وم وخت مې لکه منه لوګانه اخیستې وم منه پخوم ماشومان چې په ټول ځای ترموز کې پروت دی. ها مورجانې دوه وروڼه مرسته رالیږلې، نو دغه لومړی واخلې، دغه پیسې وشمارئ. دا یو ورور رالیږلی. څو روپۍ دي؟ 10,000. دا والا 6,000 بل ورور رالیږلی. څو روپۍ دي؟ 6,000. دغه ورونه چې دا مرسته رالیږلې هغې ته څه ویل غواړې؟ د الله نور یې ورکړي چې داسې به موږ سره د نورو غریبانو سره وسیله باندې وکړي، کومک ورسره وکړي، مرسته ورسره وکړي. الله دې هر حاجت زړه یې الله دې هغه پوره کړي. الله دې دا صدقه دې هغه چې په کار چې سره وړه خبرې او موږ به تا یوسف بندګي او الله به بندګان دې الله تعالی بس خوشحاله اوسئ. مورجانې دې باندې بیا چپنې والې او کور ته وړو غوړي م راوړې، خپل ضرورت سمه. ښه قدرمنو هېوادوالو، د هغې دواړو وروڼو څخه نړۍ مننه کوم. الله دې ورته ډېر ورکړي، په عمر کې برکت پرېوځي، جنت فردوس پرې نصیب کړي شي. نو د هغې دواړو وروڼو څخه مننه کومه چې د دې مورکۍ سره مرسته وکړو. هیله کوم چې تاسو هم په همدغه پروسه کې موږ سره لاس یو کړئ او د دغې بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړئ. که چیرې غواړئ مرسته وکړئ، نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 283 283.